لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د عملي او تطبیقي درسي موادو د پراختیا د موجوده څانګو د لابراتواري تجهیزاتو او وسایلو د لیست برابرولو کلسټر پیل شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د خپل ولایتي سفرونو پر دوام د سرپل لوړو زده کړو مؤسسې او استادانو سره د لیدنې ترڅنګ د یاد مؤسسې لا بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د رسمي سفر پر دوام په سرپل ولایت کې ولسی غونډې ته وینا وکړه. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د رسمي سفر پر دوام په بلخ پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا وکړه. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د 15 کلن ستراتیژیک پلان پرانیست غونډه کې ګډون او وینا وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت مرکزی ادارو رئیسانو د فرمانونو د تعقیب لوی ریاست مسؤلینو سره د همغږۍ ناسته وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د ولایتي سفرونو پر دوام په بدخشان ولایت کې ولسی غونډې ته وینا وکړه. چهارشنبه په لوړو زده کړو وزارت کې د عملي او تطبیقي درسي موادو د پراختیا د لابراتواري تجهیزاتو او وسایلو د موادو لیست برابرولو کلسټر په بریالي ډول پای ته ورسید. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر تخار ولایت په خپل رسمي سفر کې د یاد ولایت له دینی علما کرامو سره وکتل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د ولایتي سفرونو پر دوام د تخار پوهنتون له محصلینو سره وکتل. او پنځشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شمال زون ته د ولایتي سفرونو پر دوام په کندوز ولایت کې ولسی غونډې ته وینا وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندوز ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد پوهنتون 15 بیلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د رسمي سفر په ترڅ کې د کندوز پوهنتون له استادانو سره د ناستې ترڅنګ د یاد پوهنتون له بیلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه.